अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तासु गोरे अबासिन खबर زم شاهد جان زیب خیبر پختونخوا کې د پولیو بل کیس مخې ته راغلی دی. د خیبر پختونخوا ضلع ټانګ کې د پولیو یو بل کیس مخې ته راغلی دی چې د وجې په صوبه کې د پولیو ډېرېدلو کیسونو په اړه اندېښې اظهار زیات شوی دی. د محکمه صحت په وینا په ضلع ټانګ کې د تتې په علاقه کې د 13 میاشتې یو ماشوم کې د پولیو وایرس تصدیق وشو. د ماشوم نمونې تیر کال په دسمبر میاشت کې اخیستل شوې وي. دا د 2024 کال په ترڅ کې د ضلع ټانګ نه 5م پولیو کیس دی. د دې کیس نه وروسته په خیبر پختونخوا کې د 2024 کال په ترڅ کې د پولیو کیس مجموعي تعداد 21 ته رسیدلي. په داسې حال کې په ټول ملک کې تر اوسه پورې پولیو کیسونه 69 کیسونه راپورټ شوي دي. محکمه صحت اعلان کړی په خیبر پختونخوا کې د کال لومړنۍ پولیو مهم به 13 فروری په نیټه شروع شي چې په دې کې 60 لک نه زیات ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي لپاره ویکسین ورکولو هدف دی. واضح ده چې دنیا زیاتره ملکونو کې د پولیو وایرس باندې کنټرول ترلاسه شوی دی، خو پاکستان او افغانستان یوازې هغه دوه ملکونه دي چې هلته لا تر اوسه پورې وایرس موجوده دی چې دې د وجې د پولیو په خلاف کمپین اهمیت نور هم زیات شوی دی. د محکمه صحت عوامو نه اپیل کړی چې پولیو په خلاف مهم کې پوره تعاون وکړي تر څو دغه وایرس مکمل طور باندې خاتمه ممکنه شي. داسې مزید خبرونو لپاره باسین خبر لایک او سبسکرایب ضرور کوئ.